آیا وخت کې مصرف شته؟ دا په عصري ټکنالوژۍ سمبال هغه ټولګي دي چې د زده کوونکو د عملي مهارتونو د لوړولو لپاره پکې کمپیوټري سیستمونه، سمارټ بورډونه او د ډیجیټل زده کړو نور وسایل ځای پر ځای شوي دي. د کندز پوهنې ریاست مسؤلین وایي ADA موسسې یاد ریاست سره په همغږۍ د دغه ولایت د مرکز په شمول په څلورو ولسوالیو کې دې ته ورته په عصري ټکنالوژۍ سمبال ټولګي فعال کړي چې زده کوونکي اوس کولی شي د معاصرې نړۍ له اړتیاو سره سم زده کړې ترلاسه کړي. متن د موخه د متن لوستل لیکل د بی بی عایشې رضی الله عنها پیژندنه. کندز ولایت کې په مرکز او څلورو ولسوالیو کې چې په ټوله کې 15 ښوونیزې حوزې کېږي، مرکز، خاناباد ولسوالۍ، قلیزال، کلبات او ګلتفي ولسوالیو کې موږ 15 بابه ټولګي ټکنالوژیکي لرو. البته چې دغه ټولګي د افغان پراختیایي موسسې لخوا تمویلېږي او دوی امکانات برابر کړي دي. په دغه مکاتبو کې د پوهنې محترم وزارت د نصاب سره سم شاګردان چې په ټولګیو کې ټکنالوژي برخه کې کوم مضمون د استاد لخوا تدریسېږي او وروسته شاګرد بیا صنف ته بیول کېږي او عملاً ورته همغه تدریس وړاندې کېږي د مربوطه استاد لخوا. ډېرې اسانتیاوې راغلي دي. لومړی د دغه صنف په برکت سره زموږ ښوونځي کې د کتاب د کمبود ستونزه وه، هغه ستونزه حل شوله. په دې ټبلیټونو کې زده کوونکو ته موږ آفلاین PDF کتابونه په پښتو ژبه، په دریځ ژبه او همدارنګه ځینې مکتبونو یا ښوونځیو کې هغه کې شاګردان زموږ په ازبکي ژبه باندې زده کړې کوي، نو دا کتابونه پکې شتون لري. البته دا ابتدایي ښوونځی دی، د لومړي صنف تر شپږم صنفه پورې دلته ټول هغه PDF کتابونه شته. نو د دې صنف په برکت سره د کتاب ستونزه حل شوله. ورته مهال په کندز ولایت کې د ADA موسسې مسؤلین وایي د دغو ټولګیو له رامنځته کولو موخه د زده کړیزې ټکنالوژۍ له لارې باکیفیته زده کړو ته د زده کوونکو لاسرسی دی. دوی زیاتوي چې هڅه کوي په راتلونکي کې د کندز ولایت په نورو ښوونیزو مرکزونو کې هم ورته ټولګي فعال کړي څو زده کوونکو ته د معیاري زده کړو لا ډیر فرصتونه برابر شي. لکه د صاف نهار تبدیلول کوي. موخه د دې پروژې دا ده چې د زده کړیزې ټکنالوژۍ له طریقه با کیفیته زده کړې ته د زده کوونکو لاسرسی، دا په ټوله کې هغه موخه او هدف د دې پروژې دا ده. موږ په ټول کندوز کې 2200 شاګردان د کاور کړي دي او د دې پروژې د فوکس لاندې دي او دغه ته مو د زده کړیزې ټکنالوژۍ له طریقه دغه اسانتیاوې ورته برابرې کړي او ورته ورسولې دي. هغه آیات څوک راته ویلی شي؟ مخکې چې ویلې له دې سره هغه زده کوونکي چې په دغو ټولګیو کې زده کړې کوي خوښ دي او وایي چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته دوی کولی شي خپلې مسلکي او تخنیکي وړتیاوې لا لوړې کړي. د دوی په خبره پخوا له داسې اسانتیاو بې برخې وو، خو اوس په یو معیاري او مناسب زده کړیز چاپیریال کې زده کړې کوي. څنګه چې هغې ټولګي کې درس ویلې، هلته هم د کتاب د وریا درس ویلې، خو دلته موږ د عملي وینو، ویډیوګانې وینو او دلته ښه درس ښه شوی دی. همدارنګه موږ د رسامۍ هنر کې ډېر موږ رسامۍ هنر نه زده، اوس په همدا شکله دا رسمونه مو کاږلي دي، رسامي هم زده کړې ده. خو همدارنګه د ټیک د وایفای نه ګټه اخلو چې په ټیک برنامه کې درسونه وایو. همدارنګه درس هم چې څنګه ویلې سمدلاسه امتحان اخیستل کېږي. موږ چې د په صنف کې چې درس وایي هلته هم کتابونو ستونزه لرله، کتابونه هم کم اوس چې دی او د هغه هم نه زده چې رویخاني هم ضعیفه وه. اوس هم دې صنف چې جو ته د دې برکته اټیک کې هم درس وایو او رسامي هنر هم چې دی نه زده هغه هم زده کړه. بل خوا بیا د زده کوونکو د کورنیو غړي د کندز پوهنې ریاست او اړوندو موسسو د هڅو او ملاتړ ستاینه کوي او وایي چې اوس مهال د دوی اولادونه په پوره مینې او لیوالتیا یادو تازه فعال شوو په عصري وسایلو سمبال ټولګیو ته د زده کړو لپاره ځي. 450 درسو کې مې راتلونکي کې زموږ دغه ارزو د پیشنهاد دی چې خدای وکړي چې زموږ دغه ټول شاګردان د دې ټکنالوژي د څومره ګټه واخلي.
یعنی دا پروژه زیاته شي، استادان هم زیات کړي، ایپت موږ ته نور زیات راکړي او ټول استادان په دې سیمینارونو کې برخه واخلي چې زموږ دغه ټول سم مکتب ټول ته استفاده وکړي. اوس موږ تقریبا 600 شاګردان لرو، اوس خو دا یو سم دی چې دا زیات شي نو موږ خوشحاله کیږو. دغه ډول ځانګړي ټولګي داسې مهال په کندز ولایت کې سلګونه زده کوونکو ته جوړ شوي چې تیر 4 کاله د کندز پوهنې ریاست لخوا دغه ولایت کې د پوهنیز سیستم د لا پرمختګ لپاره ګڼ ګامونه پورته شوي دي.